ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. دا سورہ بقرہ 178 نمبر آیات تے مخ آیاتوں کی تعلیمات ورکڑے لیس البر ان تولوا وجوهکم کہ مسلمانوں خبردار ہے کہ مخ وګرځي مشرق یا مغرب ته، بلکہ اصل کامیابی بدی کې ده چې بنده ایمان ولري په الله باندې ورځ د قیامت باندې چې دا ورځ د حساب کتاب ضرور راتلونکې ده او تمام انسانان به د الله په حضور کې راجمع کیږي. فلا ملائکو باندې ایمان لري چې دا یو نورانی مخلوق دی، د ګناه نه پاک، نفس او شهوت نه لري. په ټولو کتابونو ایمان لري چې کوم الله را لېږلي دي په خپلو انبیا علیه السلام. په تمامو پیغمبرانو ایمان لري چې الله خپل مخلوق ته را لېږلي په رښتیا سره. بیا د دې عقیدې سره همدا دی چې مال خرچ کوي، خیرات کوي، صدقات ورکوي، صرف د الله د رضا دپاره ریاکاري به کوي. بهر کې اوس دې آیاتونو کې الله تعالی یو بله مسله ذکر کوي د قصاص، او د دې دپاره چې کله قصاص په مسلمانانو کې راشي نو بیا به قتل او غارت ختم شي. لکه دې آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو پر شیر پتا زبانی برابر والے کو جلو شوقی. د دې وجه تفسیر ابن کثیر ذکر کوي چې د عربو دوه قبیلې وي، دوه قبیلې، دوه خاندانونه. دغه دوه قبیلې د جاهلیت په دور کې لا ایمان دوی نه راوړی، د جاهلیت دور د نبي علیه السلام د نبوت نه وړاندې دا دښمني را روانه وه. نو دا دواړه قبیلې په یو بل سره په جنګ شوې، اوس او خزرج چې په جنګ شوې د طرفینو نه پکې ډېر مړي وشو، ډېر خلک پکې مړه شو، غلامان پکې مړه شو، ښځو نه پکې زیاتې مړې شوې، د هغې نه پکې علاوه آزاد خلک مړه شو. څه وخت چې په دا خلکو زمانه کې اسلام راله، مسلمانان نو دا دواړه ډلې قبیلې، دا دواړه قبیلې چې په اسلام کې داخلې شي، مګر د دې په منځ کې لا روغه شوې نه وه. نو په دغه دواړو ډلو کې یو ډله قبیله وه، هغه جابر او زوروره وه. دوی دا ویل چې تر څو مونږ د ښځې په بدله کې د نر او د غلام په بدله کې آزاد نه یې وژلې، نه یې قصاص کړی، تر هغه مونږ صلح نه کوو. الله تعالی د دوی دا مطالبه رد کړه، او په دې آیات کې الله تعالی بیا وفرمایي چې الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. مطلب دا چې الله تعالی عادلانه نظام نافذ کو چې دا کله کېدی شي چې قتل د غلام کړی وي او قصاص کېږي د هغې کې آزاد سړی، یا قاتله د ښځې وي او بدله د نارینه پکې اخیستلی کېږي. دا خو سره طریقه لري دی، یعنې چې چا قتل کړی وي هغه د قصاص کړی شي. دارنګه که د مقتول وارث بیا ماتي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. که د مقتول وارث ماتي وکړي نو قاتل له معاوضه ورکړي چې چا قتل کړی دی، یعنې د هغې پیدې دې ورکړي په ښه وجه سره، په ښه طریقه سره. کله چې د مقتول وارثان ډېر وي، مثلا څلور وروڼه وي، یو ورور د دې نه راولېږي او بخښنه وکړي نو قاتل د قصاص نه بری شو، دیت ورله دوی له راکم دی. او که په دوی کې بعضې دیت هم معاف دي نو معافي نه کولو والا د خپله حصه د دیت ورکړی شي، اگر که قاتل معاف کړی شي، یا په عوض سره یا بلا عوض نه بیا هم د قاتل نه بدله واخیستلی شي. نو دا قسمه جاهلانه دغه جاهلانه طریقه ده. الله فرمایي چې بیا هم د سړي ظلم وکړو، لکه مخکې دی چې کوم دی صلح وکړه په سسیز باندې، او د هغې باوجود دی راولېږي نو بیا په هغه چې کوم دی نو څه کوي، بدله یې اخلي، وژني. الله فرمایي فله عذاب علیم، شته دی دا ظالم لره عذاب ورکوونکي سخت عذاب. دا قصاص په دې وجه الله فرض کړو ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب لعلکم تتقون. الله دا قصاص په دې وجه باندې په تاسو باندې چې کوم دی نو فرض کړو چې دارنګې په دې کې ستاسو دپاره
د ژوند معنی دا ده چې د یو مقتول وارث ورور اگر چې قاتل برسر عام قتل کی دا راولېږي او دا قاتل عام قتل کی نو ډېر خلک پر دې نه عبرت والي نو بیا به خلک قتلونه نه کوي څوک به د قتل اراده نه کوي ځکه یو سړی چې په ناجایزه باندې قتل شروع کي او څوک قتل کي نو د الله په عرش باندې زلزله راځي زلزله دا جوړه کېږي او که الله وغواړي د څوک یو کس وینه تویوي دا ټوله دنیا هغه قتل د په ټولو په شریکه باندې وکړي نو الله به دا ټول په جهنم ته واچوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم پاک کې دی بیت الله شریف ته ولاړ دی چې ولاړ دی نو ای خانه کعبې ستا عزت او قدر او قیمت چې کوم دی نو ډېر زیات دی خلک راځي او ستا نه چاپېره طواف کوي تا ښکلوي تا ته ودرېږي خو د دې نه زیات دی د یو مسلمان د یوې قدرې وینې نه زیات نه دی د هغې قدر او قیمت د الله سره ستا نه زیات نه دی ستا زیات د هغې قدرې وینې د هغې سره قدر د الله سره ډېر دی دومره ستا نه دی نو ګوره د حرم نه زیات چې کوم دی قدر او قیمت د انسان د یوې قطرې وینې دی چې دا کم خلک برسر عام قتلونه کوي د دوی به څه حال وي د دوی به په جهنم کې کوم دی یو سړی چې کوم دی د مسلمان قتل جایز وګڼي نو دا سړی کافر شو ځکه قرآن کې الله فرمایي من قتل څوک چې په قصدن عمدن یو سړی قتل کې متعمدا فقد جزاء جهنم د دې جهنم دی همیشه لپاره خالدن فيه همیشه لپاره په جهنم کې بهر کې نو دې وجه چې قصاص واقع شي نو بس خلک په دې عبرت والی څه به د چا په قتل اراده نه کوي همدا وجه ده چې نن چې کوم دی د الله د حکم مطابق چې کوم دی غل ډاکو قاتل چې کوم دی نو هغه بری کېږي هغې له څوک سزا نه ورکوي نو د دې وجې نه په ملک قتل و قتال دی دارنګې ډاکي دي دارنګې هر طرف ته غلاګانې دي د حیا د ژوند نه خلک مایوسه شو فکرمند دی چې څوک د دې وجې نه الله په دې کې ستاسو دپاره ژوند دی که تاسو د عقل نه کار اخلئ او ستاسو عقل کار کوي یا قل لعلکم تتقون چې تاسو بچ شئ د قتل و غارت نه چې تاسو کله د قاتل نه چې کوم دی بدل واخلئ او قاتل قدر شي برسر عام بیا الله فرمایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان خیره پس کړی شوی دی په تاسو باندې هغه وخت چې حاضر شي او کس تاسو ته مرګ په شرط دې که مات دې پاتې شو د دې مړي نه دی سړی مري مخکې حکم د قصاص متعلق بیان شو او بل حکم د هغوی د میراث متعلق بیان شو چې د دې میراث دې په انصاف سره تقسیم شي لیکن حکم د دې آیات کې دا منسوخ دی چې دا آیات د میراث سره په سوره نساء کې راځي وصیت په هغوی باندې فرض کړی شوی مګر اوس مستحب دی اوس وصیت کول مستحب دی د مړي دپاره ځکه چې په هغه وخت کې لا حصې ذیل الفروض او حصې نه وي مقرر شوي او بیا وروسته د قرآن په آیات کې چې کوم دی په سوره نساء کې د هغه خلکو دپاره چې د چا حصه فرض ده د که نارینه دی او که زنانه ده که زوی دی او که لور ده که پلار دی او که مور ده د هغې حصې مقرر شوي نو هغه بیا دا آیات منسوخ شو اوس هم چې څوک په مړي د مال کې درېیم حصه کې به وصیت عمل کولی شي مستحب طریقه دی خو فرض او واجب نه دی چې سړی بیمار شي چاته وصیت کوي خو په درېیم حصه د مړي کې زیات د هغې نه به دی وصیت نه کوي چې کوم وارثان دي د ده د میراث هغه به د خپل مړي نه محرومه کوي ځکه اول خو دا چې کله یو انسان مړي نو په کار ده چې د هغه تجهیز او تکفین د ده په مال کې وشي بیا د دې نه وروستو چې کوم دی کوم باقي مال دی نو چې که په ده باندې قرض وي نو په کار دا چې د دې سړي قرض ادا کړی شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله مقبرې ته راغی نو تپوس به وکړو چې چا جنازې ته به حاضر شو نبي علیه الصلاة والسلام به تپوس کوو په دې سړي باندې قرض شته که نه نو که قرض به پرې و چا به یې ذمه وانه غوښتله چې یاره زه به د دې ذمهوار شم او زه به دا قرض د ده ادا کړم نبي علیه السلام به بل صحابو ته وایي تاسو به جنازو کې پخپله یې جنازه نه کوله ځکه الله هر یو څیز ماف کوي قرض نه ماف کېږي ګورې په کار دا ده چې اکثر خلک مړه چې بیا په هغې باندې قرضې پاتې شي خلک د هغې قرضه نه ورکوي نو ګورې دې به باقاعده په دې قبر کې هم عذابېږي او د آخرت په ورځ به هم چې کوم دی د دې بدله ورکوي د نیکو په شکل کې به د دې نیکۍ به د هغه ټول ته ځي نو په کار دا چې وارثان بیا د هغه مړي چې کوم څوک وفات شوي او په هغه باندې قرضه وي نو په کار دا چې هغه وارثان ادا کړي چې هغه د عذاب د الله نه بچي ابې د سزا نه بچي
بهر کې بیا داغه قرضې دي، بیا داغې نه وروستو چې کوم دی داغه د درې مال په وصیت کې پاتې باقي مال وصیت دی وکړي، باقي مال چې څومره پاتې دا به وارثانو په منځ کې چې کوم دی تقسیمېږي، او د هغې د تقسیم دغه چې کوم دی نو قرآن په خپله بیان کړی دی، اسی الله په خپله مقرر کړي دي. سورة نساء کې به راشي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص پر کړی شوي په تاسو باندې برابر والے بالقتل په وجلو شو کې په قتل شو کې پس کړی شوي دي په تاسو باندې برابر والے قصاص چې بدل چې کوم سره قاتل هغه د قتل شي د هغې په سر کې د بل سره نه وژلی کېږي. برابر والے بالقتل په وجلو شو کې الحر عذاب په بدله کې بالحر عذاب په بدله د عذاب کې والعبد او مرئی غلام بالعبد په بدله د مرئی کې دی والانثى او زنانه بالانثى په بدله د زنانه کې ده. فمن عفي له پس هغه چا ته چې عفو شي من اخي د ضرور د طرف نه چې د سیزو یعنی قصاص فاتباع پس لازم دي په قاتل باندې چې تابعداري وکړي د عفو کوونکي بالمعروف په ښه طریقه سره. فاتباع پس لازم دي په دې قاتل باندې تابعداري کول یعنی تابعداري د عفو کوونکي بالمعروف په ښه طریقه سره چې دا خبره ومنل شي هغه له دیت ورکړي. واداء او دارنګي الیه باحسان او دارنګي ورکول دي د دیت په ښه طریقه سره. ذلک تخفیف دا کار د اسانۍ دی من ربکم یعنی دا یو سپکوالی دی کموالی دی تا طرف طرف ستاسو نه ورحمت مهرباني ده د الله د طرف نه. فمن یتدا چا چې زیاتې وکړو بعد ذلک پس د عفو نه چې دې مات کړو بیا د هغې نه وروسته هم دا سړی رالېږي دا وژني. فمن یتدا چا چې زیاتې وکړو بعد ذلک وروسته د دې ما پیدا فله نشته دی د ده لپاره عذاب علیم عذاب دردناک. ولکم او شته دی ستاسو دپاره ای مسلمانانو په قصاص په قصاص کې په بدله اخیستو کې حیات ژوند یا اولي الالباب خاوندانو د عقلونو لعلکم د دې لپاره تتقون چې تاسو بچئ د قتل او غارت نه. کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت په هغه وخت چې حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ یعنې د مرګ اثرات پې ښکاره شي. ان ترکه کچرې پرې کوي دې مړي خیرا مال الوصیت او وصیت به کوي للوالدین د مور پلار لپاره والاقربین او د خپلو خپلوانو لپاره بالمعروف د شریعت مطابق حقا دا وصیت لازم دی علی المتقین په پرهیزګارانو باندې یا دا حکم لازم دی په متقیانو باندې. ومن بدلو پس چا چې بدل کو دا وصیت چا چې بدل کو دا وصیت بعد وروسته ماته مې وچه دا اورېدلی دا وصیت فإنما اسمه بشکا گناہ دی وصیت چې دا بشکا گناہ دی وصیت علی الذین پاکستانو باندې یبدلونو چې بدلوي دی وصیت لرا. ان الله بشکا الله پاک سمین اوریدونکی علیم الله پوهه والا ذات دی. فمن خافا ارغتو چیریږي من موجن د وصیت کوونکي نه چې نه پند ظلم نه او اسمن یا د ګناه په کسره په اصلا بینو په سره دیږي په مابین د دیږي په دغه میراث سره فلا اثم علیه بد نشته هېڅ ګناه دی په ده باندې. ان الله یقینا الله پاک غفور بخښونکی رحیم او مهربانه ذات دی.